زیات شوي وای بچي مال نازکه به وګورم تا به وینم څنګه یو خو د زیارت خان ماما سندارې زوی نه ځان جوړ کړی په مخه خلک سټي ورکې که ده تاسو موږ هغه ډېر عزت وکړو چې لا اوس بیا رانې ګرانې وته خپله هینه یې زما دا سرور یې که نه چې څنګه سیفوري دی هغه لا دونه ګران نه دی ستا صفت څونه کوم تی صرف رور یې نازک یې خور نه ده صحیح ده تی رور یې ته مې رور یې بېګا یې په خوب ولیدو نالۍ کې پروت وي او چې څنګه روسي نو خلکو سټلې دا په کې سیم به دا ته را روان دی که نه ما ته پته وه دا تا وسټله مسقه حساب نه 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 او چې کوم کس نالۍ ته پروت داسې قسم یې وویل څوک یې سټي که نه وایي دا بختوري او دا چې خوب الټی او بیا د الټا سړي خو ټول عمر الټی دا خو ټول عمر الټا رواني خلک داسې رواني دا داسې رواني دقه خبره ده تاسو یې چېرته ځئ ځئ تاسې ستاسو که ځو من کله څه کوئ ما ویل لږ معذرت ته مو کو وړه مې دله راوړې ده جوار وړې دي بوتلې دي ما ویلې یو دوه درې ورځې به پکې چای وکړئ ځان دا زه نه نه بیا راوالي ایمان اوسېده یا بچي لار کې خرڅوي زه هم که راځه لغه څنګه پوره کېږي ښه ده ښه ده ونه چړی هسې ورې خفه کېږم نو ده راته رور وی خو اوس چې سیپوري په شان نو بیا هم وېرېدم هغه سره خو هم دی وراني نه نه دا خو خپل ورور دی او خپل ورور سره خلک هسې ټوکو کې وراني دا څه مه ورانېږدئ چې ته شپې لا چکر شه که نه څه ده کار څنګه ځای کې چکر مې ټکې مو کېنیو پلي په خورو په ژوند باندې به ګپ ولګو بس ټیک ده در چکر به شم میوې خو هر کله پورته به مې بیا خپل کور دی خپل کور مې دی راغلی. خونې په منځ کې کښېنه دا تا ته چا څه ویلي چې دا خو زه نه وم تالی بار کټ ځکه راویستو نو تا هم دا د بې عزتي بیا راکړه ته چې رالي نو ته خو دا چینۍ سره ولاړ وې ما لږ اوس پر باندې سیپور خان یا نادان راشي و په ډېر ټکوي ما خو ته نصیحت سیپور خان کم غیرتي دی او نادان کم غیرتي دی غیرتي خلک کوي په لور خور کوي کو ډېر هم بې یو غیرتي خبره ته کومه دی کې خوبه نه دي ورځ نه پکې ده ما دا خبره کوله که نه په ما نه وخت لري لږ به ژر لاړ شو که نه تاسو کره که نه او تا ته یې ستاسو لاسې زما خوښ نه شو تاسو صحیح کور د کری نیسم دا خو چې کوم ځای تاسو چې کوم راتېر شوي په ګیدړغار کې اوسېږئ بیخي به راولو ځان تا ته ما ته نوې مقه مسله جوړه شوه څه چل دی سلام علیکم وعلیکم السلام بېغمه شي جي دیګونه داسې پاخه کمه که نه وویل چې ستا د جور واده دی دا څنګه م جوړ ده او غم وکړه غم وکړه پلار به ورته درشي دا پلار به ورته درشي ویم بیبي د شمشو د نوسۍ واده دی الا د شمشون وڅۍ پیغلې شوې عمر داسې منډې وایي ورشه او ځان ته د پلار هم بوز او ښه ښایسته پخلی وله وکړه صحیح ده تاسو په دې راتګ باندې والله بېبي اریحانې مدسي لکه تاسو خو د دې والا خلک نه وایي نه ګوړه او نه چېرته بوتل او تاسو خو د چا دونه عزت نه د باڼګول کوته کې نو په ایمان له غویانو نه زیاتو سره تش ځې راځې خلکو که نو ته وایې دا کور دی او دا ماشاءالله چیرې هم ډېرې چیرې ساتلي راځئ راځئ کاریګره مه ودرېږئ بدي او کاریګره ښه ده د زما دا خو مې واغستې که نه دا ټولې ما وی ښه دی په کار راځي څاروی خو په کور کې پکار ډېرې ښه خوشحاله خو نه ده نه نه ټیک دی لږې تړئ زمونږ چې لۍ ته څوک دغه دا دروازه ده زبردست راځئ راځئ نه پوهېږم چې څوک السلام علیکم وعلیکم سلام حاجی ګل په خیر आले څنګه ښه خیر دی هلکه دا ته ولې جعفر خان نشته جعفر خان غسار دی درې دوی کو تروجا چولې رو واپس تختیدلې دی کوم وته دی فاطمه نه لګی چې د جنکو پسې بګرځي جنہ کو پښې با ګرځي داغه غني ودی وې داغه هم کار دغه ری کار خو هغه نه کوي هغه د قصب ګرځي نه غني ودی مو صاحب ګرځوي دی خو ماته وګور لک کارو کې ومنډه کیو تختی یا دا څه کار دی ما ته وګوره ها ابا کېږه مو او راغلی وو کو نو راغلی خو یو لس منټو لا ها بیا تختیدلې دی زه به دې وګورم خیر دی صحیح ته دې خورا راشه دې دې راشه دې خورا
No parașa. Parașa. Păi dacă te păi da. Da tu ai wasă hana. जी Și da de găjări nu di. दादा वादो वाला वही मंगला जड़ रुजे पाखे का Ha. कितना करे Da zicarul că kana. Da gori wata sewa ka khair. सेवा बटुवता Gori zu pane hundu. Razalo ke gori yadim gori. गम कबा दा सुरजी बस्ता पयो मर्दों के बदले Wem ku हम cha. तक मिलावी की दारू Ma khabara gora. हां Ci sau pe hora te ne چې لکه وای موږ سړی در لګلو او ورته دې بیکاره ورکړي. تبا مخبر را خیر روانه ها ها دا خبر نشتا زه جعفر خان ګورم بیا راځم. وی ګور دا خو نه بار دې غوري خدایا سار شو ما هم شړم ستړي شو خو کور به ونه وي چې زبا پاک شمه د دې نه چې چرته خشته وي ای پی ځای کې ناسته ومه د نورو خلکو په شانتې او دې کې به مې مرور راشي وایي کار دې نه دی کړی دا دې نه دی کړی هغه دې نه دی کړی جارو مې راته مې څه کړه چې راځم زر زر جارو کړمه هغه ده خدایا وایي دا اواز خو داسې پېژنګلو دی څوک یې ورکلاو کا دغوی دی رالم څوک دي دغوی دی راځي بیبي مخکې شه السلام علیکم السلام علیکم څنګه خوشاله شي السلام علیکم جعفر خان براتنا دي دا دې ته ساجتو شالک دا واره دراکه دي خوشاله شي دې ته ساجتو د دنیا تاوانونه دی وکړلو نه مخالف چې چرته زی تش لاس دي بد ښکاری هغه دی په قهر اخته شي هغه کټونه کې دنیا کټمن شي هغه مې ورته اچولې کرسۍ راواله چې کینی په تاسو سره په ځمکه خوشاله یو پاچا بد ښکاری ایله دومره به یې افغانانو دی وروړي نه دې کور نه څو کړی د دې رانه شپږ نیم زره دلته نو نه لکړي کور نه زما کاچا کور چې مزیدار کوی داسلی اته کې دا کنه خیر دې کرسۍ به راوړې کرسۍ یې راوړه که نه خدا رايو زما خو شادي خان نه وروړي الله یې تباه وبا کړه سمه به دې راغشتې وه بی خیر ده په دې باندې زه نغري ته کښېنمه څنګه خیر خیر دې تا څنګه ورشه څخله دې څنګه کړی څه دې چې وګه مولو کنه بیبي څنګه شکر سم ښکلې کښېنه خپې راټولې کړه ته به یې چې په دغه کې کښېناستې په شنه ښکله کښېناستې چلم نه درځي ورکیکا الله نو دلته په وطن کې ته زما د تندي ټاکې وي اوس مې دلته په اشناغر کې شرمې نو بیا سره راتلی بس وځای دې کوه کنه پرېږده مایا پرېږده وختیار څه خرابې خپه نشي بچي خیر دې خیر زما خو خپل بچي دې مال ته هم دغه شان راغله ته څنګه یې ښځه دې څنګه دا جنګالې روږې هم نه مالخ تو دغه دی دا بیبي دا خو ته قصه وکړه دا ما تا نه راوړله د جوار وړه دي جوار او دا جعفر خان دې الله دې خوشحاله کړه ماوی دغه دی وړه هم دې راوړله مې اوړه شوی دی خو د چینو راچې را باندې سکي بیبي دا شپږ بوتلې وکړه راته بیانونه و دا خو خراب کیږي مړه په خلاره په قهر د باچا اخته شي ولې داخله دیو بل سره سوري راوړي نه دوه بوتلې راواله ما ورته ویل نه په دوه بوتلو لاس بد ښکاري زما بچی نکمله دی د خرابې ګاډ مې راغی دا د خرابې کپنې دي دا کې دریم راوړه خیر دی څه خبره نه ده دا کپنې ټیک نه ده چې غټې دي دوه راوړې وې د کار وې د بیبي خبره ټیک وه خیر دې ځه هغه بیبي هغه مونږ چې غوزان ته روړو هغه هم بیا وخوړلو ډېر خواږه هارون مې په بازار کې دغه هم راغشتو کیکونه هم دې راغشتي که نه کم درې ګنټې وشوې او اوسه پورې چیلو لرو نه وته ورو وریزه سیپوریا ستا کم تاریخ دی ته وایې کچھ پورس کچرو کې ناست دی اخر به روزي څه څه کې څه کې بیا دلته څه کې زما هغلته هغه کس راته وي یار دا چیلې وي ډېره ښه ده پایو دپاره نو ما یې وابیلو پیشم د باندې
ولې زما ستا یوه لاره ده ته هم خپېږي او زه هم خپېږم خو د نیمې ګنټې په بهانه چاپري ور د کور راوځي په وخت پکې باقي دي دستک راځه ګېټ بیا بندوي ته کور یې روانچا وای هلته نازکې ما به چې د وختي نه سیوري لګولې وه خو تر پایه نه مې راوې ده ګاونډیانو مې اخیستې ده داسې زر ورځو دا څه ته څه وورګه رو ما ونیسه راسره وکړه بیخي زه خپله پیسه ډېره روانه کړه دا نه ده یا یې مور راواغېستلو ویستا د جوار روټۍ ډېره خوښې که نه ویسا کې ته ویلې کوم دي چاو سره ډېره ښکلې خورې که نه یو دا خوړه ده دا ما چا صورت وکړو نو هغوی راکړه خو بغیر رنګ کاټه ده نازکې ته خبرې مه کوه چې ډېر ممبې نه دی خپلې سودا دا خبره وکړي چېرته رنګولې پې زیات دی رنګولې ډېر زیاته خو څنګه ګرمه ده تازه ده ما به چې کله به پې غاښونه ږدم دغه دوو چرګانو قصه دې مه جوړوه نادي ته ویې لیدل چې څه دې راوړه ویې لیدل بس کېده واوړه کې هاي هاي نو شرمېږه نو زه د لایا راونم او تاسو په خپله د خپل عیا دی میراج شمالم یو کرسی روړم لا مې ماته شوه راوړي زه نه دا ځای مې خوښ نه نه چې کله دا ځای مې لته پرې نه خوشحاله شي څه کوم زمان نه دې خوښ سار شو ماښام شي خو د کور کار به ختم نه شي هډه مې ستړی شو دې کوټې ته راوړه ولې ته راځه بس ناستې که نه نو څه چالو وشو څه چالو شو څه نشته ته باشه دا ماته ده جوړې اوس پکې دلته کښېنه لارې په شراکو لګوه خو لا هلته یا دلته په مورې وایه که نینګیان دې دې څنګه وې چې دې مې خبرې ته پرېږدې خدای دې داسې دواړه لیوني کړي چې یو بل د ګرېوانه ونیسي لرې که نو تا خبره کوله ما وی انګیان دې دې څنګه وې لرې که په سړک یې مه وله زما چې د خولې خوند خرابوئ د هغې تپوس کوئ بله څه خبره وکړه ما ته چا ویلې داسې تکړه جینۍ راغلې زموږ ګاونډ ته چې چیلۍ دا ساتي درجیتوب دا کوي د کورو ګاونډ خدمتونه دا کوي نو مالکه زما د کار ده زما د وطن د پښتانه ده مورې به ستاسو دعاګانې دي مور چې مې مړه شوه به ستا راته ویل جینکې په دې هنر باندې ښه ښکاري الله دې تا خوشحاله کړي ښه ده چې د وخت دې راته هر کار ښولی دی ورته چې ولا پوښ کا ورته ته بازار ته لږ لاړ شه څه راوړه کړه نو خبزاده که نه بله څه کوې دغه شربت به نه ښه شته چې یې ورله پخوم ګوړه یې خپله راوړې ده په دې ګوړه کې به له ټینګه یو پیالې پخه کړه کېنه دغه نه زه به خیر ته کېږم بېبې سره که نه ما بېبې ضروري خبره تاسو ځای یا دا ځای پاپا جانې داسې کار ټوکه ودروه چغې مو هغوی وکړه جوړ کړو داسې کار وکړه که نه چې جاپوري سره څوک راغلي پیش وي آوازونه کې ګورې ښه نه بالا به ګوتې خودي ښه یالا خیر خوښي ده آجا قسم دی او به سم خولي خاندي داسې وې او که صبر وکړه ښه داسې کار کوو چې دوی یو بل ته څه وایي د رښتې خبرې کوي کو څه کوي دا معلومات وکړه الله تبا که سر ناسک ورې کېننې دا دومره هر څه دې راوړو یو تماچ کوي به دې برابر دا لږ منټ تېښتې وایي دا خو زموږ یو شان رشته دار دي هسې پرې ورځو الله شرمه خوله بند ما یې دا خبره ورسره غلې نو غلې کېنه کار کوه جینۍ چې دې چیلو ته
بنینونه اچو جمع دی کوثر بشي دله وای مورې زړه مې ډېر څه غواړي چې ورله مې روړې خو الله دې زما رور ته پاکي ورته یم کباړ ته لاړ شه بنینونه روړه نو دونه ګېډې روړي خو بیا یې په خپله اچي خو شیلو ته یې رانه چو یہ ټول راپورټ په بیا راکې ښه بېغمه شو په پاڼه یو څه کې لیکم بیا ورته وخندل ښه دا شوې او د هغه طرف خبره توله ده یا زمونږ سره غټ راغلی ماتې نشته وروره دا پاپا جاني مونږ څه چې وایي څه کېږي دا بېبې د راسه راشه خبره ولې هغه ټیک کوي وای ما وی چې دا منافق دا ودې ته په تا تړلي بوزوري بیا شاته را مچونه خبر شاته مچو کبین با ګول پنی مې ښه غمه شاورې که چې دا څوک را کوزوري شي هغه پسې راولي مونږ خو یې نه شو بیا هغه چې د شاتو مسو کبین لاندې نیم کو راکو شي راغله باروکه بچی څه باروکه تراشه دی خو تراکو شه بیا دا به بیوي تراشه چې خلل ما چې بابا جان ته څه تراشه دی خو هغه لاندې راځه سلام علیک هغه لاندې غرزوم نو خبر نه درو دا مونږ د کونه غراوړو راکوسا ترغه داله ولی یو پوره دیواله دو قدم درنم هات دال با اول سلام اول شپاگو لکه په خپل خور لور خو باندې خو حیا نشته دی کنه نم غیرت شته دی نم عزت شته نو زما عزت پسې مراغلی نام ته خبره وره دې راته وي دقه وګورې ویلي چټه کې مړه تی خو پلار شرم وکړه خدای دې تباه او برباد کړه پردو کورونو ته ورکاره کېږي شاتو مچو کبین له پلاژي کوزوي ته ماته دا وایي دا د شاتو مچو کبین صرف زما دې کور کې دی یاره ما ته دغلته سپینګیري بابو وي دا قضیه کې دی ها دنه راځي د دنه نه به روشو کوي کنه نه زمونږ دنه شکار دی یاره ما مونږ ته ته دونه سپک کارو چې مونږ به ستا ته ور ډبو ورکه راځه چاټو مچو کبین بیا راسره تا دي توبه وباسه تاسو کې یو غیرت نعمت زله وتختی د خیر دی ورنداریان دي ټول را تختیدلی خیر دی د دغه د لاس بیري وتختی د خیر دی مړه تاسو پښتو پرېږه د مړه بي غیرت چې مو تاسو کوم کبین شو کوم نه خبرگاه نشکو چه ولا گتا بودو تو بمشکم ابان کراگی جا پلیتو روز امنا بنیاد دیوزا یلا حتى غمك غاوري او برباد کا ترى لي دارم زما پایا پس راوستل ما وی ته څه کیلو میلو قصه ده څه یا پریا څه کی تا خنن سے پاکا چولی را ولې مور لټوي ماده کیسه اولې خبرې دي دا ته خبرې دا راغلی و خفا معذرت لراغلی ها کلی ولسته د بیبي سره خګاور تیر شي ها ادیلا تاسو خو شرمېدلي خلک یې بې عزته کړي بو دام د کوڅې نه چړلې د دام په چړا راویسته ستا په سترګو کې حیا نشته هغه ورسته ده راشړلې وې کوم ما راشړلې وې درا شړلې هم خو د سره په لاس کې پیپسیانو کنه ها خدا دي رجي زمونږ د غوښې دلته راوړېږم ټیک ده ښه صبر وکړه مونږ تا پسې نیو راغلي مونږ دې پسې راغلو زمونږ رزق به ته بل نه وړې بچي قبضه هم راوړې و شربت دلته یا بل ورځ صبر وکړه خلاص کړه د بېنظیرې کار خو هغه ما کړی دی ټیک ده د بېنظیرې کار دی اوس پکې دا بوځي او څه ګډې وډې وایې نو څه چل وشو خپلوان دي تا ونه دا وکړه موږ ولې تپوس نه راغلو دا دې ګرځي چې مړي شو چې تا ولې پریزانات سره وړل ¡Hola, cabrón!